السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یئ. ملګرو، نن بیا هم یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او ګټه ترې واخلئ. طریقه په دې ډول د ملګرو چې څنګه کولی شو چې په یو موبایل کې 2 فریمیز استعمال کړو، یعنی 2 فریمیز استعمال کړو او 2 چنده پیسې ترلاسه کړو. نو راځم تاسو ته نن دا طریقه ښایم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. دوستانو، تاسو به لومړی راسئ او دا اپلیکیشن تاسو ګورئ په ریل سپیس ډوپلیکیټ په نام باندې. دا به زه لینک تاسو ته ډسکرپشن کې هم درکړم او تاسو یې له پلی سټور کې هم سرچ کولی شئ او انسټال کولی شئ. دا مو چې کله انسټال کړم نو دوستانو، زه تاسو ته ښایم. لومړی فریمیز خو زما همدا ده. دا زما لومړی فریمیز ده. اوس تاسو ته زما اکاونټ ښایم او همدارنګه پیسې هم درته ښایم چې څو پیسې دي پکې. دلته لومړی پروفایل درته ښایم. دا وګورئ، دا اکاونټ په دې کې دوستانو ده او تادیه هم درته ښایم، یعنې پیسې. دوستانو، انټرنیټ لږ ستونزه ده، انټرنیټ سلو ده. دا وګورئ دوستانو، دې کې 203 افغانۍ دي. نو راځم دویم فریمیز هم درته ښایم. دوستانو، دا اپلیکیشن چې تاسو کله انسټال کړ نو دا اپلیکیشن به خلاص کړئ. دا مو چې کله خلاص کړ نو دلته به تاسو دا کتلی شئ. ما دلته دا اپلیکیشن چې دي دلته ما اډ کړي دي. نو تاسو که دا اپلیکیشن به لومړی نه وي نو اډ ایپ باندې به کلیک وکړئ او فریمیز به راواخلئ او دلته به اډ شي. دوستانو، بیا دوستانو بعضې ورونه چې دي، یعنې په دې کې اوس ډېره ستونزه دا راځي دوستانو چې کله دوی فریمیز خلاص کړي نو هغوی ته یوازې د فیسبوک له لارې وایي چې تاسو نه کېدلی شئ او هغو ته د جیمیل له لارې نه ښودل کېږي. نو دا ستونزه هر موبایل کې دلته یو سیټینګ غواړي. هغه سیټینګ چې تاسو وکړئ نو تاسو ته به فریمیز وبخښئ دوستانو، د جیمیل له لارې به هم تاسو بیا ننوتلی شئ. دوستانو، کله چې تاسو دې اپلیکیشن ته لاړئ، فریمیز مو اډ کړ، نو بیا به تاسو دا 3 ټکي نښان باندې کلیک وکړئ او بیا به سپیډ موډ باندې به کلیک وکړئ. سپیډ موډ مو چې کله کلیک کړ دوستانو، دا سپیډ موډ دا چې آن به وي ستاسو، یعنې خلاص به وي. دا به دوستانو تاسو یې اپ کړئ لکه څنګه چې ما اپ کړی. نو دا پلی سټور به تاسو لاندې وینئ، دا تاسو ته به دا را پیدا شي. دا چې کله را پیدا شول نو دا به تاسو کلیک کړئ او دننه به شئ او دې کې به دوستانو ځان ته نوې آی ډي جوړه کړئ، د پلی سټور آی ډي. کله مو چې د پلی سټور نوې آی ډي جوړه کړله نو بیا به تاسو راسئ او فریمیز به خلاص کړئ. کله مو چې فریمیز خلاص کړ نو 100% به دلته میل اکاونټ راخیستی، یعنی د جیمیل له لارې به ننوتی شئ او چې کله تاسو جیمیل باندې لوګین باندې کلیک وکړئ، یعنی ورته وایئ چې موږ غواړو چې د جیمیل له لارې ساین اپ شو، نو تاسو ته به همغه اکاونټ چې لږ مخکې تاسو پلی سټور کې جوړ کړ هغه به تاسو ته راواخلي او بیا به تاسو هغه دلته خلاص کړئ او دا فریمیز به کارولی شئ. دا وګورئ دوستانو، ما خلاص کړی هم د ما ټول سیټینګ ختم کړی. نو تاسو به دا سیټینګ وکړئ. اوس دلته هم تاسو ته پروفایل هم ښایم دوستانو. دا وګورئ، دغه اکاونټ دا او تادیه هم درته ښایم. دا وګورئ دوستان، 115 افغانۍ دې کې هم دي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو چې زه ستا درنو حضور ته ځیږم، تاسو په وکړه ښه وخت ولرئ. ښې شېبې ملګرو.